جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د خره په لکۍ ویلوړ یم مطلب خره په لکۍ نه یو خو دا غار چې کیم دی دا د خره په لکۍ باندې مشهور دی دا کونټۍ دي دلته یوه تنازه وه د دمتوڼي او د ځلیخیل په منځ کې نو دا درمه کونټۍ دو چې د کیم غار دی چې د خره لکۍ نوم یې دی په هغه باندې دا درمه کونټۍ دو کلش کیمرامین درته وښایي د کیز د شرکانۍ نری دی په دا نري باندې دوی کونټۍ کیزه وي دولې طرف ته تویخله علاقه دو دمتوڼۍ علاقه دو دا دلې د مو دغه څنګ ته چې کیم دی دغه د سپین علاقه دو نو دا د خره په لکۍ باندې دا درمه کونټۍ دو میږ مخته درېمې د مشرونو سره ها جمع کي مخته د کیز ډیم پر میږ ووځي دا برید چې څومره هم وتلی دی نو پیرا ډیټیل ریپورټ په دامنې میشتو سته جوړوي دا کومله خلوص راوتلې ده ښه دا خور چې کوم ده ښه دا د قبله طرف ته د دوتانه ده او د هغه طرف ته مارخاته طرف ته چې دا کوم خور تللی ده دا غر څه ده دا د زلخیل شوه ټیک شوه دا څخه ګومل ته وتلی ده دا غلیان دغه غاړه د وزیر ده دغه غاړه دوتانه ده دا ایمین نشان ده دا ګټ تللی ده په دې لګېدلی دلته موږ د ډېرې کیسې سره ولیکلې خو زوی یې نه ونی دا سلیمان خیل خو دا درامځای دا دغه یې ته موږ ویلي دي چې دا راوغوړوي موږ یې توس کیسه زوی نه نشي موږ اسه په زول راغلي موږ خو دغه پوره راغلي چې په توس باندې دا وطن لیده کني موږ خو اړیکې په د عمل کې ستري شته موږ دا لیکلی دی چې دا کاندا چې وتلی دو د زرګر په کاندا دا شا صحیح کوي بالکل د زرګر په کاندا چې وتلی دو و ګمل ته بالکل خو ښه خو ډېر ور رسېدلی دی په دا دولې جنوب دیتا جنوب مداره کرور شهر میش خو چل منزله کی خو سترګه چیرې لویږي پخته راځي کی لږ یو ملت ټیک تو په شتام کې جنوب شمالي کلای دی خو دوه نامینه داتا ورچی دوا واتا ورچی وردو په انګریزي کې ویسه میږي توس خدای نه اخري فیصله د چې په دغه دی ودارې دي چې دا د څه کړی دي دا په سترګه ولې دا تو سلیمان خیل و مازای یې قبله طرف ته ملکیت دمتوڼي شو د المرخوته طرف ته ملکیت کوم ځلیخیل شو دا سیدو کا پر چې کوم ملکیت میشته د بیان وکړ شمال جنوب په شتام کې لیکلی دی شمال او جنوب شمال ته قبله جنوب ته دمتوڼی دی شمال ته کوم ځلیخیل دی دا میش دا ملک په خپله سترګه وکړو د میش سره په موقع هغه خلک هغه افسرون د میش سره په موقع موجود دي چې کومه خبره یې میشته کړه کوم ځلیخیل سلیمان خیل نیمه مزای دا غونډ په موجودي سره د افسرونه په دا باندې میش متفق شوي په دا میش فیصله و په دا میش دا حقي چې د موقع افسرونه د جنوبي وزیرستان په دغه ملک زبردست خوري کړی دو زبردست مناتی کړی دی په دا میډ د شکریا ادا کوي او دغه وطن کې د میډ سره نوستي دا میډ په خپل سترګې درانو راځي خبره کوم بسم الله الرحمن الرحیم او سنون را رسوي د خدای د پاره او د دغه عزیزانو په شرکنۍ نه راونی سره د تلیدل کانه نه چې ترڅو دغه د زرګر لګډ ګومل ته وروځي ایسی صاحب را سره وو هره برځئ په جایونه ټول ایسی صاحب ته معلوم وو زه امځی کوم ته دا سوال کوم چې د دا دومره وخت نه ده وتلی یوه میاشت یې وتلې داسې دا کونټې پې تېرې شوې له نون نه ایسته موږ به هم د در سره همکاري د ادر احمدزی او د سلیمان خیل او سره د ایسي چې دا برځئ داسې نمونه پخې کړي سل کالم دا نه خرابېږي ځلیخیل د دوتانې په دغه ملک باندې تنازع وه بیا حکومت فیصله ور وکړه کانټې لګېدلې باقاعده ګړولې کاڼې نه مو پیرا شروع یو دا زرګر کنده دا څه یې بولي دغه په سر باندې په غونډۍ باندې موږ ناست یو چې دا وچه ګومل ته وتلې ده په دا باندې موږ دلته په دا غونډۍ ناست یو دا د دغه طرف ته د مرخاتو طرف ته د ځلیخیل د دوتانې سوه مرخاتو طرف ته قبلې طرف ته دا دوتانې سوه مرخاتو طرف ته ځلیخیل سوه په دا باندې موږ دا ایسي صاحب هم له موږ سره ناسته سلیمان خیل او ادر احمدزی دا باندې موږ ټوله متفقه باندې دا فیصله ده
دا فیصله په دغه وشوه پورته ووځي دغه د سلیمان خېل د ادرا مازای جرګه د حکومت سره موجوده ده دغه جرګې په موجودګي کې مې کې ما په دا باندې دا وکړې چې دغه د زرګر پال چې لاره یې ګمل ته وتلې دو ارتیادو په دا نه دوله دم ټونای دی دله چې کې ما دا زلی خېل شو د ملکیت دی دا د سلیمان خېل او د ادرا مازای د جرګې په موجودګي چې جرګه تر وغوښتي زه اول تاسو د میډیا هم شکریا ادا کوم دا چې ما سره کوم راغلي مشران دي ادرا مازای سلیمان خېل دا چې کوم د دوتانی او د ځلې خېل منځ کې چې کوم د مثل د حدبندۍ د کرکړې تنازع وه چې کوم حکومت فیصله کړې وه نو هغه کونټۍ موږ ایستې وې هم لګولې وې بیا هغه دې ته موږ په سکرین باندې ښودلې وې د دې کمیټې ته د هغې کمیټې ته هم ښودلې وې بیا خبره دا وه چې دوی هم او هغې ته هم دا موږ په ګراونډ باندې ښودلو نو نن ما د ځلې خېل چې کوم منتخب کمیټي وه راوستې وه ورسره ادرا مازی سلیمان خېل دوی ما په دې کونټو ودرول هغه کونټۍ کومې چې موږ لګولې وې هغه مې ورته وښودې چې د هغه سپین یا شرکنۍ سایډ نه چې دا د دې دواړو خطبندي کوي نو هغې باندې ما دې وګرځول او د دې ته مې وښودل چې دې نه شمال طرف ته چې دی دا د ځلې خېل پراپرټي ده علاقه ده ځمکه ده او د دې نه جنوب طرف ته چې ده دا د دوتاني ده او دې سره د دې د حدبندي چې ده دا پوره شوې نن د تو په موجودګي باندې جرګه دا ورسره جرګه روغله میش د سلیمان خېل د مشرونو شکریا ادا کوي سره د ادرا مازای د مشرونو شکریا ادا کوي بیا د تو شکریا ادا کوي چې ته دوه بورا د میش سره روغللې په دا ملک مکانې کوي چې مو داس کړي دي اوه سال پاس د میژې توس په منځ کې دا دي دلته د براره د زرګر پیار غلیدو د دغه کانده خوړه خدای لیګ مل ته وتلیدو په دا باندې ته وایې چې ته دم توړای سره باندې دغه طرف ته دم توړي ملکیت دل د ځلې خېل ملکیت دل مرخوده طرف ته د ځلې خېل ملکیت دل مرخوده لوېدې طرف ته د دم توړي ملکیت داستو کا غلطه دا وکړه دا د کوم ځلې خېل د دمتوني په منځ کې ډېره پخوانۍ دا کیسه شروع شوې وه بیا په دا کې په داویس دور کې حکومت په دا کې د انګریز په مثل د فیصله وکړه په دا باندې 200 قومونه متفق شول لہذا په دا کې سلیمان خېل او د نیمه مازای سره د علما دا میش په دا خبره چې کیمه کونټۍ حکومت لګولې په کونټۍ باندې میش د یوې پیسې نه د بلې پر ورسولې چې په کیمزي باندې میش نوستي په کیمزي باندې میش ټاپ وکړ دغه نه مطلب دا چې په دا کې یو خړر غلی چې د میش ځلې خېل دا د زرګر پال بولي میش کوم ځلې خېل د زرګر پانون ورکوي په دا هغه چې ډریم ته وتلېدو ګمل ته وتلېدو چې کیما ګمل ته وتلېدو په دا دغ طرف ته اني شي طرف ته په دا دم تونای شه کین طرف ته ځلې خېل شه په دا کې شک شو به دا وه چې په دنه مخته دا وضاحت میشته نه وشوی چې دا ملک کونټۍ وتلې دي دا ملک وضاحت نه وشوی نن میشته وضاحت په کونټۍ سره او په دا د زرګر په پای سره دا وضاحت وشو چې دا ملک د ځلې خېل دی د دمتوني دی لهدا د میش سره په موقع چې د میش ایسی هنوستای ډېره ستړې ستمنیا کړې دو بل میډیا میشته دغه تر ورسېده میش د ایسی ډېره شکریا ادا کوي دا د ذمہواره وا خپل ذمہواره په شان د سر ته ورسوله یې ټول شکریا ادا کوي چې په دا غرینه کې په دغه ملک د میش سره ا د میش پریود ا د میش ملکیت اتوس ول دی په دام ډېر شکریا ادا کوي کومینا عید کړل سلیمان خېل مشر مې عید کا د ادرا مازای مې عید کا د میش د ډویزن ایسی مې عید کا د میډیا اول مې په کویر شولې دغه نظم پیها غوړه ځکه چې په میش بوج دای مازلینا مو کړل خلم ترخی دي درې ورځې د میډیا شکریا ادا کوم د ژغ قدرمنې دمتوني او ځلې خېل ته د مبارک وي چې د میرچې او د ټیپکې نه خلوص شول دلته ډېرې خواندې ماندې ډېرې په سختۍ باندې شپې تېرې کړلې او دلته ځوانون چې کیمیا هغه ډېر په تکلیف وي دلته ډېر جاني او مولي نقصان وشو په دغه ځای کې نن خدای پاک دا فیصله لنډه کړله نو موږ امید لري چې نورې کومې فیصلې دي او مسلې دي په وزیرستان کې هغه هم په دغه رنګې حل